خوست کې د خیرات په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان مسموم شوي. د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند الګډه سټکیو سیمه کې یکشنبه مازدیګر مهال د یوې کورنۍ د خیرات ډوډۍ په مراسمو کې شاوخوا 200 کسان مسموم شوي دي. د پیښې اړوند خوست امنیه قومندانۍ ویان مستخبر ګربز له ژمن سره خبرو کې وویل چې سیمې ته یې طبي ټیمونه استولي او مسموم شوي کسان یې د سیمې د خلکو او امبولانسونو له لارې روغتونونو ته انتقال کړي دي. دا چې نن مازدیګر مهال د خوست ولایت اړوند د ځاځي میدان ولسوالۍ د الګاډه سټکي سیمه کې یوې کورنۍ خیرات کړی و چې د خیرات ډوډۍ ته چا څه ور اچولي و. تقریبا تر 200 نفرو پورې مسموم شوي دي، خو تر اوسه پورې څوک تلف شوي وژل شوي نه دي. طبي ټیم سیمې ته رسېدلی دی، ناروغان یې بېلابېلو روغتونونو ته انتقال کړي دي. د ګربز په خبره تر اوسه په یاده پیښه کې څوک نه دي وژل شوي. نوموړی زیاتوي چې په مسموم شوو کسانو کې ماشومان هم شامل دي، خو تر اوسه د یادې پیښې اړوند څوک نه دي نیول شوي. د پیښې په اړه پلټنې روانې دي، سیمې ته سرتیري او ټیمونه رسېدلي دي. انشاءالله چې وروستي جزئیات به تاسو سره شریک شي. د دغه پیښې اړوند امنیه قومندانۍ ویان ویل چې د دوی اړوند ټیمونو د پیښې د عاملینو د موندنې هڅې پیل کړې چې جزئیات به یې رسنیو سره شریک شي.